ز کما سے کې دسه ها کما سے ولا دا بچا چولې دا دا دی خو ها السلام علیکم ورحمت الله تاسو څه فکر کوئ دا څه شی دی او ډېر سپکم دی کنه خو د کې زه تاسو ته یو چا د لاس کمال خیمه دا اوس پرانه دا نه دا هغه شی دی چې تخریب کوي کنه دا چې د کونړ مبارک لرګي چې دا هغه نه جوړ دی تاسو راځي دا خو پرېږده نور بدر ته خیمه یا الله خیر کې بل بم درو خیمه دا ټول د کونړ د لرګي څخه جوړ دي یا الله ښه نو لږ ځنه چې ما فکر وکړ هغه ورور سره فکر نه کوم چې بيخي و مې کته تاسو فکر چې بيخي صحیح ده او دا لانچر راکټ لانچر څه ده ار پی جی چورته دا خو بيخي اس معلومیږي نه کنه نو خط کمال ده او دې هنر تم سلام هر سره دې سکول دا شی جوړ کړه به کیدو دلته یو بل هم ده دلته نور ستي جوړ سي هغه به هم درو خیمه دا کې دلته كده ما شو ما ها الله كده دلته په دې دکان کې ماشاءالله زوینه ما هر شی زما خو زر کې ټول ځو وخت نمځان سره کور ته وېسم کنه دومره خاصه ډیزاینونو کې دا شیریندانیان دي او سره داسې دي دا استفاده ول دي کنه څه شو قاری صاحب دا اوس د ترول لپاره د مستول لپاره اچھا ولکیږي پکې ترشه کنه راځه د دم راځه ویډیو کې ناراضي خان دغه خصوري نه فرض کړه کې وبو واچي او ګلاس کې ته دنه خو وبو وزي نه بهر ته نه توي ته نه کنه ماشاءالله دا څوک جوړي تی جوړه دواړه سره سره کې جوړي په دې راکټ کې جوړول کې څومره وخت مصرف کړی دی دا کې نیمه ورځ کې او د قیمت څومره دی د قیمت 1500 افغانۍ هغه تیار جوړ چي دی ښه او دا انفو په څو دی دام په 1500 والله سره ایران پاتې شي کله کله دا خو په دې تلاشانو کې ضرور به درې اعتبار به کې راځي نو څو ځایونه کې په وردا ولې ور کارت لا راکا کارت را لاګ موږ دا لرګي دی خلک غولول نو دلته فرض کا دغه مکمل سیټ دی هغه څه دی کنه شیریندانیانو دا په سور راځي دا په 200 روپۍ جوړه 200 روپۍ ها ترازه دوره دې څومره خرڅه یې جمعه پورې ځمانه 2-3 روپۍ خرڅيږي نو دا د کته چوړې سو پختنه نه کوي چې چیرته وړي چکران تازه دي څه خو نه وړي او د تاسو فرض کړه په دغه باندې څومره مصرف راځي زر شوخه مصرف راځي وخت ځای کېدو سره کنه ټوکای د لاستیک کار دی ټول لاستیک کار دی ها ولا کمال لغت لرګي دی کنه دا خو نور لرګي کې نه جوړيږي نه یوازې د کونن نختور نه جوړيږي وینا مې خو به نو وایي چیرته چای خیوانه وهلې اصلي لرګي ها اصلي دی ها ماشاءالله ولا قاری صاحب هر څوک دا شی جوړول هم نسی کنه نو دلته کچیرته داسې کم تجار مجار پیدا سي دغه فکر کوم نور ملکونو ته تولید کی یا صادر کی کنه نو کونړ خو ډېر جوړیږي په هر ځای کې یاره نور د خاص نه جوړیږي تاسو ما وګورئ چې موږ نه نه دغه لوخي خیمه دا وسلې مسلې نه خیم نه نور نه جوړیږي نور ځکه نه جوړیږي نو کچیرته د څوک تجار پیدا شي تاسو په غټه کچه باندې دینه دا شین جوړ کې او نور ملکو ته صادر شي نو ان شاء الله فکر کوم هم به وطن ته ګټوي او هم به کونړ ته هم څنګه د څه چا سره خبر اوسه پوری کړي را کړي نه خلک راځي نو وای نه غانې کوي کته نګرار ته دې ځای نه راځي ها
او دا سامانونه نو زما په هغه تجارانو باندې غږ د دې کې هم تاسو ته هم مفاد شته د دې خلکو ته به هم د دې به هم لاس نیمه ونیسي خصوصا دلته دا وړوکی دوکان دی راځئ دا که ته تاسو لاس ورکړي کیدای شي دا په ډېر غټ کاروبار باندې بدل شي نو هغه لرګي چې بې ځایه مصرفېږي فرض که نورو ملکو ته ځي ولې دلته دغسې وسایلو باندې نه تبدیلېږي او هغې نه وروسته بیا نورو ملکو ته صادر شي فکر کوم د ملک اقتصاد لپاره به ډېر رغنده ګام یم داسې ده که نه نو دا مې ولیدل زه هم حیران شوم راځئ تاسو سره هم شریک کړم الله مو خوشحال لره وبه ګورو چې نور هم څه پیدا کړه هغه به هم درته ویډیو وکړو ډېره مننه السلام علیکم ته چې ما ګوره شاید یا پلار یې او یا هم مور یې او ته به د اولادونو خاوند دی غواړې اولادونه دې په داسې شکل کې وګورې چې په آینده کې ستا تابعدار وي خصوصا هغه خویندې ورونو ته زما دا درخواست دی چې څوک په خارج کې ژوند کوي که غواړې اولادونه دې په اسلامي روحیه باندې سنبال ووینې غواړې اولادونه دې آینده کې ستا تابعدار وروزل شي نو چې کوم ویب سایټ درته ښکاري په ده باندې کلیک کړه ځان دې راجستر کړه او په قرآن کور اکاډمي کې د اولادونه په آینده کې همداسې وګوره